د الله د طرفه ګیلمنې شراب دې چرته څکلي دي. یو زه دا یو خبره وکړم دا خو منې که نه چې مرګ الله راولي بل څه نشي راوستی. حقیقت خبره ده. حقیقت دی. خلک څه وایي او پلان کې انسان یې وویشتو مړ شو الله دې هغه تباه کړي پلان کې یې مړ کړو الله دې هغه تباه کړي اکسیډنټ وکړي او الله دې د ګاډي والا تباه کړي پلان کې یې مړ کړو څوک په چا باندې تبه راشي او دا خو د تبې نه مړ شو. خلک دا خبرې کوي که نه دا ولې کوي دا چې کله د روح چې اخلي دا فرشته څه وه اسرائیل علیه السلام عزرائیل علیه السلام هغې چې کوم دی الله پاک ته وویل چې زه دا کار نشم کوی لکه خلک به ماته خیرې کوي که نه لکه زه دا نه کوم که نه لکه پهلوانه زما خبره اوره لکه زه دا نه کوم ماته به خلک خیرې کوي الله پاک ورته ویل چې ته صرف دا دغه واخله مطلب دا روح اخیستو دغه واخله ذمهواري واخله تا به څوک نه یادوي خلک به څه وایي دا د تبې نه مړ شو د اکسیډنټ وکړو د دې اټ اټیک ورته وشو څوک یادوي چې عزرائیل راغلی او د انسان نه روح ویوړو ته چېرته اورېدلي نه دي اورېدلي یو 3 ګیلاس اوبه نه مړه او دا یار پته نشته څه شی دی دومره سخت درد کوي دا هر وخت کوي چې زه ډېره کښېنم پیتا سریټ ده اوبه نه څکم بیا سوسو راځي بیا مې اودس ماتېږي ماښام موز کړو په یو اودس 3 مونځونه کوم د ماسپښین مازدیګر ماښام د ماسخوتن باندې زه د ماسخوتن نه الحمدلله زه په هغه خلکو کې نه یم زما اودس نه ماتېږي اوس بار څو کوو دسکو شته دی خو بس په هغې به وکړو که نه دروغ مه وایه ته کله لمونځ کوې او زه دا سجده تا ته لګوم چې زه دروغ ویم که نه تاسو څومره مطلب جاهله خلک یې وایي قسم دی تاسو وایي چې دا لمونځ مونږ ستاسو د یارې کوو دې ته مونږ چېرته هندوان ښکارو کو دا څه حساب دی نه هندوان خو لا پرېږده ښکارو دي ورته خو ته وایې چې دا لمونځ مونږ دوی ته کوو چې وایي دروغ وایي دا مونږ تاسو ته نه کوو دا مونږ پس چې اسمان کې دی هغې ته کوو تاسو ته نه کوو چې تاسو ته وایو چې دا دروغ دي لمونځ کې هم لا دروغ وي یار لکه وټ از دیس تاسو څومره عجیبه ګنده سوچونه دي میرا لکه اوس لکه مونځ هم دی وایي چې لکه مطلب دی اوس پته نشي دا دی څه سوچ دی لا اله الا الله محمد رسول الله په خپله دومره دلته پلیتکونې ناست یې والله کو تاسو مونځ اودس کوئ تا مونځ ټایم دی تاسو ولې جومات ته نه ځئ دلته ناست هغه خبره لا جدا ده هغه پرېږده مونځ کې هم څوک دروغ وایي زه خو دې شي ستیرانه یم تاسو دومره دروغجنې وایي چې مونځ هم به دروغ وکوئ دا څوک چې دا کمنټ کوي کیدای شي هغه په دروغو باندې خلکو ته وایي چې زه لمونځ کوم زه خو کله چاته وایم هم نه خپله ګیم دلته پلیږم لاړه شم وایږم خو چې کله څوک تپوس وکړي ګیلمنې لمونځ نه کوې زه ورته ما اوس وکړو پټان وایي پی کې ګیم کې پټان داسې شو چې پی کې ګیم ما ته وکړو تا وګټله زه تا ته تسلیم شوم کانګریچولیشن ما بهله صحیح ده ویلکم یار پهلوانه پلیږه مېرمنې وغیم لرې شه تا وګټله ما بهله زه تا وګټله ما بهله دا په ناسته زما په خیال چې دا درد راځي د ډېرې ناستې وجې وایي دا ناست نه دا اوبه وڅښه یو څلور ګیلاس خینه څکم که نه زه به سټینګ دا اوبه څښه دا اوبه دا سړي کړه اوله سټینګ خو طبیعي ده دا ګردو کې کاڼي جوړوي ما اوس په دې یوه نیمه ګنټه کې 3 بوتله وڅښل نه لکه دا نقصان دی دا ګوره خدای مکه شوګر به تو لګي مړه چیپس مه مې هېروئ ګایز ګو بوسټر دا به ما هم څکل قرانګو ماته شوګر ولګو زما خو دومره عمر نه دی دې عمر کې خو چاته شوګر نه لګي شوګر یادې شوګر چې د مور په خېټه کې ماشومي کنه پیدا شي هغه تم لګي ته کومه خبره کې هغه بلډ پریشر دی که نه چې د عمر دی شوګر هر یو ماشوم تم لګي مور په خېټه کې پیدا شي هم ورته شوګر لګي دی شي
د مور نه. زما په خیال ما ته یو ورځ ډاکټر څه ویل چې دا عمر سره لګي. ما په خیال بلډ پریشر عمر سره دا ډېر زیات ټینشن سره لګي، کولډ ډرینکس سره لګي، دې شیزونو سره لګي. نه مړه داسې زه دا ته خو ما ته چې څوک څه خبره وکړم چې سره باندې خدای کوي به مېرمنې وغیم کنه څوک ما ته وایي دا نشې مه کوه دا شیز مه کوه دا به دې خراب کړي دا نشو خبره نه ده لاک شکر دی الحمدلله ما 9 کاله په خوله یادېږي 9 کاله په خوله یادول ډېر کم عمر دی خو چې چا تېر کړی ډېر زیات عمر دی الله مو دې معاف کړي الله دې راته نه ښي الله دې راته نه ښي ما 9 کاله نشي کړي الحمدلله چې زه ډاکټر ته تللی یم ما د پوره سر نه والا خپو پورې هر څه ټسټونه کړي ټول صفا راځي د نن ورځې پورې. اوس الله پاک چې یو انسان ته یو بیماري لګوي داسې دروغ دي چې او دا سټینګ نه ولګېده دا دې نه دا دې نه داسې فضول خبره ده دا د خدای خپل دغه دی او ما داسې مریضان لیدلي که نه توبې وباسه دا بیماري چې ده که نه د الله د سیډه ده دا د الله د سیډه یو ګفټ دی ستا لپاره په دې دې څوک نه خفه کېږي دا د نه ګناهونه رجوي دا چې کله بیمار شي شکر وباسه په بیمارۍ چې په ایمان کمزوری نه په ایمان کې د فرق نشته دا یو امتحان هېڅ خبره نه بیمارۍ کې به الله ډېر یادېږي دا خبره صحیح ده ډېر او دا خبره ده او بله خبره ده دا د څوک نه وایي چې دا د دې شیز نه لګي دا د دې نه دا د دې نه ووایي دا غلطه خبره ده زه نه منم په کوم کتاب کې راغلي په کوم حدیث کې راغلي مسټر احمد ویلکم چې دا بیماري د دې نه لګي دا د دې نه لګي یو کې هم نه دي راغلي دا اوس ډاکټر نه یم چې زه تا پوه کوم کنده اوس تاسو صحیح MBBS سره کېدل وړی به جواب درکړي زاړو ډاکټر منم نه چا مړه کېږم ته ډاکټر نه منې ځان در رسوم ته بیماره شې ته بیا انجکشن هېڅ سم مه لګوه ته بلډ پریشر هم هېڅ سم مه چک کوه یو منټ زه درته خبره وکړم د نن ورځې پورې ما د نشې ستنې چې دي که نه خلک وایي چې هغه انسان څه کوي وجني دا خلک وایي که نه پوډریان چې ولګوي هغه بیا په روډونو پراته دا خلک وایي که نه الله مو دې معاف کړي بیا غوږونو ته لاس کړم الله دې راته نه ښي توبه د غټې خبرې زه دا نه یم چې زه دغه کوم تکبر کوم یا څه کوم زه صرف تا ته د الله د سیډ یو دغه ښیم چې هغه الله کوي انسان هسې وایي چې دا شیز بانه شي ورته ما هغه د نشې ستنې چې دی ما 6 میاشتې والي الحمدلله زه دې په یو ورځ کې داسې واوښتم ګریوینیټ انالبین او ایویل دا 4 ستنې به ما یو کړې ما په یو شپه کې 31 انجکشن والی نه یې که سمځئ خلک وایي د هغې نه انسان مري هغې نه انسان دا کېږي هېڅ هم نه کېږي دا غول دی ها مې لګوئ ښه شیز نه دی دا خبره زه کوم خلکو د داسې غم ورکې چې شروع کې زه وایم چې ښه شیز نه دی مې لګوئ زه دا خبره کوم خو دا دې څوک نه وایي چې دا د سټینګ نه دا کس بیمار شو